زموږ د امت کې د انبیاء سره لاندې لویه درجه د حضرت ابوبکر وه. الله تعالی ډیره صافه زندگی ورکړې وه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه نږدې ملګری چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به صحابه ته ویل چې زما سره کوم چا احسانات کړي دي ما د هغې د ټولو احسانات په دنیا کې بدله ورکړې ده، لیکن د ابوبکر د احساناتو بدله زه په دنیا کې نسم ورکولی، د هغې د احساناتو بدله به زه په جنت کې ورپره کوم. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات کېدی د صحابو د ټولو دروازې د مسجد نبوي کې راخلاص شوې. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته وی چې دا نور ټولې دروازې بندې کړي الا خوخة ابي بکر، د ابي بکر د کور دروازه به نه بندوي، ځکه زه د هغې څه نور وینم چې کوم نور راشوه کېږي. چې کله تاسو مسجد نبوي ته ورسئ د مسجد نبوي د باب السلام پر چپه لاس باندې دروس هغه کلکین خلاص ولاړ دی، د هغې پر سر باندې لیکلي دی هذه خوخة ابي بکرین، دا د هغه ابوبکر هغه دروازه وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې متعلق ول دا به نه بندوي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل ما سب الله فی صدر الا وقد سببته فی صدر ابي بکر، زما سینه کې چې سره غلی دي کوم علوم زما سینې ته الله را رسولی دي هغې ټولو ما د ابوبکر سینې ته رسولی دي. نو دې امت کې الله تعالی ابوبکر پیدا کړی ولو او دې امت باندې الله تعالی د ابوبکر ډېر احسانات راوستلی ولو چې د ابوبکر د ښې زندګۍ په خاطر به ډېر ځله حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د عرش سره تلی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به د ابوبکر په حقله د الله تعالی سلام پیښوی چې ابوبکر ته وایه چې الله تعالی تا ته سلام پیښوي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو قول را نقل کوي، ما درته ویل که یو طرف ته د ابوبکر پر دې امت باندې بېشماره احسانات دي، دې قول کې ابوبکر د دې امت دپاره ډېره ښکاره رهنمایي کړې ده او دې قول کې حضرت ابوبکر رضی الله عنه په صفا الفاظو دا بیان کړی ده چې په اعمالو کې بهترین کیفیت، په اعمالو کې زینت، په اعمالو کې خوبصورتی او شایست او په اعمالو کې قبولیت د الله تعالی و طرف ته په کم شکل راځي. نو هغې دا لیکلی دي چې یو څو اعمال داسې دي چې په هغې کې زینت او قبولیت د دې اعمالو د نورو څو اعمالو په خاطر راځي. په هغې اعمالو کې هغې اولنۍ دا لیکلی دي چې د الله تعالی چې څومره نعمتونه پر انسان باندې دي د نعمتونو زینت او خوبصورتی او شایست او بهترین کیفیت دا الله تعالی په شکر کې ایښی دی. چې کله پر انسان باندې د الله تعالی نعمتونه وي نو هغه نعمتونه خوبصورتی او ښه کیفیت هلته پیدا کوي چې د بنده د طرفه د هغې نعمتو په مقابل کې د الله شکر ادا سي. تاسو ګورئ د الله تعالی پر موږ او تاسو څومره نعمتونه دي. الله تعالی خپل قرآن کریم کوي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که تاسو د الله تعالی نعمتونه شمارې پای ته نسئ رسولی. بیا الله تعالی هغه نعمتونه خپل ته هم ورکوي، پردي ته هم ورکوي، په خپل کې فرمانبرداره ته هم ورکوي، نافرمانه ته هم ورکوي، هغه نعمتونه وفاداره ته هم ورکوي، جفاکاره ته هم ورکوي. د هر انسان زندگی د سره صدر نوکه پوری دا د الله تعالی په نعمتو کې نغښتې پیچلې زندگی ده، لیکن الله تعالی ته مقبول بندگان د الله تعالی حضور کې قبول نعمتونه دا هغه نعمتونه دي چې کوم نعمتو باندې بنده د الله تعالی شکر ادا کړي او شکر په دې نعمتونو کې زینت پیدا کوي او شکر په دې نعمتونو کې حسن او شایست پیدا کوي. نن زموږ زندگی کې موږ د الله تعالی نعمتونه استعمالو او دومره عظیم نعمتونه چې د یو نعمت قدر د ټوله دنیا نه لري. دوی سترګې الله تعالی ستا په تندي کې لګولې دي، دومره عظیم نعمت چې د دې بدله الله تعالی د ټوله دنیا هم نه ده ګرځولې. که یو سړي ته دا وایي چې زه دوی سترګې در سره لرې کوم خو لیکن دا ټوله دنیا ستا پر نامه باندې لیکم، که هغه سړی عقل ولري د دې ټولې دنیا مقابله په دوو سترګو کې اخیستل دا د ځان دپاره صحیح عمل نه بولي. د هغه رقم یوه ژبه، یو غوږونه، دا ټوله نعمتونه د الله تعالی استعمالوو، لیکن زموږ پر خوله باندې د الله تعالی د نعمتونو شکر ډېر کم اوریدل کیږي او ډېر کم ذکر کیږي او ډېر کم راځي. عام طور چې کله نعمت را څه واخیستل سي د هغې څه وروسته زموږ سره د شکر سوچ و فکر پیدا سي. نو د الله تعالی د نعمتو د شکر ادا کولو دپاره د الله تعالی د نعمتونو د اخیستلو انتظار نه کول
چې زه بل ته شکر ادا کوم زما دماغ کې بل ته شکر راځي چې الله تعالی نعمت را سواخي. نو ځکه حضرت ابوبکر ویل چې د الله تعالی د نعمتونو زینت او شایست او خوبصورتی الله تعالی په شکر کولو کې یې ده. نو ډیر زیات په ژبه باندې د هر نعمت د استعمال په وخت کې الحمدلله ویل او دا د الله تعالی حمد دی، دا د الله تعالی شکر دی. او په خپل خلق کې، په خپل محاوره کې، په خپل کور کې د خپل بچانو په مزاج او عادت کې د الحمدلله وینا ډیر ورکښینول. نن زموږ استادو تجربه ده په عام عرف کې، په عام مجلسو کې د مسلمانانو په عام حالاتو کې الحمدلله وینا ډیره کمه. لیکن د مسلمان بشان دا ډوډۍ وخوړل الحمدلله چې الله تعالی په عافیت باندې دا نعمت ماته راورسوي، چې اوبه دې وچښلې الحمدلله چې الله تعالی په عافیت باندې ماته د اوبه راورسولې، چې کله په سفر کې در یو منزله پورې ورسېدې الحمدلله چې الله تعالی په عافیت راورسولم، نه لاره کې حادثه راله، نه لاره کې بیماری راله، نه په لاره کې پر ما باندې بل مشکل راغی. نو چې کم ځای د الله تعالی د نعمتونو د شکر ادا کولو په کار دا دی، دا ژبه سړی غټه کی او د خوله کې الله انسان داسې فضا جوړه کی، د خوله الله انسان دې ته آماده کی چې په ډېر اخلاص ژبه باندې او په ډېر اخلاص فضا باندې او په ډېر شوق او محبت باندې په دې ژبه د الله تعالی د نعمت شکر ادا